راځئ چې اوس د نیوټن دغه قانون کوم ته چې وایي چې زور سیوایي زور یا ټال زور هغه برابر دی په یو شي باندې د هغه شي ماس ځله د هغه شي کې اکسلریشن، او چې زور په کوم اړخ کې دی اکسلریشن په هغه اړخ کې دی. راځئ چې دا یو ډېرې ساده پیښې ته د هغې رڼا پرې وکړو. ساده پیښه دا ده چې یو شی دی لکه یو باکس دی یو صندوق دی په ځمکه پروت دی کې چې دی هیڅ چېرته نه ځي، نو د دې مطلب څه شو؟ د ده ویلاسټي څه ده؟ د ده ویلاسټي صفر ده. کس لاست هم صفر ده، ښي لاست هم نه ځي صفر ده، بر هم صفر ده، لاندې هم صفر ده. ویلاسټي په هر اړخ کې صفر ده، مخکې وروسته هم نه ځي، بس په ځای پروت دی. چې ویلاسټي صفر ده نو په ده کې او نه بدلیږي، صفر ده او نه بدلیږي. دا به ورسره ووایو ولې ووایو چې موږ ته رایاد کړو چې په ده کې اکسلریشن نشته. اوس به داسې کار وکړو چې دغه باکس به راواخلو د یو پوینټ په شکل کې، د یو ټاکي په شکل کې به یې دلته د ده ریپرزنټیشن. دا زموږ باکس دی، 100 کیلوګرامه دی. راځئ چې داسې وګڼو 10 کیلوګرامه باکس. نو دا دغه 10 کیلوګرامه باکس دی دلته چې ما کوم داغ جوړ کړو. د ځمکې په مخ پروت دی، د ځمکې دې مخ ته به ووایو ایکس اکسس، او د ځمکې نه نیغ په بره باندې دغه اړخ ته به ووایو وای اکسس. نو دا باکس به زه سور جوړ کړم چې راته ښکاري دا باکس دی. دا پوینټ موږ ولې جوړوو؟ موږ وایو چې باکس لوی دی، نو چې موږ زور خو په یو پوینټ باندې لګي، نو موږ به داسې وګڼو چې دا باکس لکه یو پوینټ دی چې ټول زورونه ورباندې وکتې شو. اوس په ده باندې یو زور چې کوم دی هغه خو موږ ته معلومه ده چې ځمکې په لاندې باندې راکاږي ځان پلو، د ځمکې مرکز پلو ځان دا باکس راښکلی کېږي. دغې ته به موږ ووایو چې ګریویټي په ښکته راکاږي، سمه ده. او هغه موږ په هغه تیر مثال کې وتل چې هغه برابر یې د ماس ځله جي دی. په ښي لاس او ګس لاس ته زورونه صفر دي، نو موږ به دغه ایکویشن راولو، دا اف برابر دی د ام ځله ا. دا یو ویکټر ایکویشن دی، نو دی به موږ ایکس ډایرکشن ته ځان له اپلای کړو چې په ایکس ډایرکشن کې سیوایي زور به اکسلریشن پیدا کوي په ایکس ډایرکشن کې، او په وای ډایرکشن کې سیوایي زور به اکسلریشن پیدا کوي په وای ډایرکشن کې. اوس په ایکس ډایرکشن کې خو بیخي زور د سره شته نه، نو دغه کیسه خو په دغه ځای ختمه شوه چې زور زیرو دی او موږ ته پته ده چې د اکسلریشن هم په ایکس ډایرکشن کې نشته، خو په ځای ولاړ دی. نو دواړه غاړې صفر دي، د نیوټن قانون سره سمې خوري. په ایکس ډایرکشن کې خو اس نه کېږي، نو صفر د صفر برابري. اوس په وای ډایرکشن کې که موږ وګورو نو موږ سره یو زور موجود دی، څومره؟ اف جی ورته موږ ویلی دی. اوس که اف جی یوازینی فورس وي نو دا خو صفر نه دی، ځمکه خو دی ځان ته راکاږي. تاسو ته پته ده چې 10 کیلوګرامه دی، او دا جی همیشه 9.8 دی، نو 2.0 نیوټنه فورس خو به د باندې موږ ته ښکاره باره پته ده چې ځمکه څیزونه ځان ته راکاږي، چې د ځمکې په مخ پراته دي او د لاسه پرېوتي دي. نو د نیوټن په قانون کو زمونږ باوري، نو د ده ویلاسټي په دې وای ډایرکشن کې خو نه بدلیږي، ځکه چې دی په ځای ولاړ دی، نه بره ځي نه ښکته ځي. نو دا د ایکویشن دا غاړه خو صفر ده، وای خو صفر دی، 10 ځله صفر ماسې لس دی، صفر شو. د ایکویشن یو غاړه خو صفر شوه. اوس که دغه یوازینی فورس نو دا خو صفر نه دی، 2.0 نیوټنه دی، نو دا خو غلطه خبره شوه. د دې مطلب دا دی چې په دې وای ډایرکشن کې به موږ سره خامخا یو بل فورس موجودي، دا به د کوم ځای نه راځي؟ وسو دا زور به پې څوک لګوي؟ دا به د ځمکې دا مخ لګوي، او دغسې فورس ته وایي نارمل فورس. نو که د نیوټن په قانون زموږ باور دی، نو موږ به دا ایکویشن لږ صحیح ولیکو. دغه نارمل فورس چې څه ته وایي، دا نیغ د ځمکې مخ چې په بره لګوي، هغه په وای ډایرکشن کې دی، نو هغه پازیټیو دی. او دا اف جی چې کوم دی دا په نیګیټیو وای ډایرکشن کې په ښکته دی، دغه نیګیټیو دی.
صحیح شو او د ایکویشن هغه بل غاړه خو 0 ده ځکه چې اکسلریشن پکې شته نه خو موږ ته د باکس نه پته لګي نو د نیوټن په قانون باندې زموږ باور او په وای ډایرکشن کې موږ ول چې اس سی وای فورس نشته دی کشتا د یو نه سیوا دي دوه دي او یو بل کینسل کړی دی سیوای فورس موږ سره پاتې نشو دغه باور موږ د دې جوړه کړو چې یو نوې فورس ځان ته راو پیژنو معلوم کو کم ته چې نارمل فورس وي کله چې زونه د ځمکې په مخ پراته نو دغه نارمل فورس ور باندې لګي او کله چې یو سیس په میز پروت دی د میز مخې په لګي په هر یو مخ باندې چې یو شی پروت دی هغه مخ ور باندې نیغ په نیغه یو فورس لګي یعنی ټینګ کړی یو شی د یو فورس په ذریعہ نو د دې اکویشن د موږ ته پته ولې یو شی په ځای پروت دی نو په دې چې کوم نارمل فورس دی هغه برابر شو د اف جی د وزن برابر شو نو اف ان دلته موږ سره برابر شو دا نارمل فورس دا موږ سره برابر شو د اف جی او اف جی خو موږ معلوم کو چې نه 2.0 نیوټن دی نو دا فورس په مخامخه 2.0 نیوټن دی اړه شو دا یو بل پیښه مونږ وکاته اسانه پیښه مو کړه باکس پس مکه پروت دی چیرته نه زی دا په دغه د نیوټن په قانون باندې موږ باور موږ د دې جوړه کړو چې نو فورس معلوم کو چې ته نارمل فورس وای چې د ځمکې مخې په یو سی لګي په بره باندې یا د میز مخې په لګي وسه دا نارمل فورس چې کوم دی دا هر یو سطح یا سرفیس چې وته وي هغه په یو سیس باندې لګي کو په یو سیس په سرفیس باندې پروتي مثال په توګه کو پزماکه باندې تا د سي یو تخته د سي په ترسو دروله دا تخته دی ودروله دیوال ته او په دې تخته باندې د باکس کې خولو تخته باندې د باکس کې خو د نوس بم وای چې دا تخته دا مخ چې دی دا په دې باکس باندې یو زور په بیخي د خپل مخ ته پرپندیکولر په یو زور لګي چې مخ په کمړخ کې یعنی دا د میز مخ ته په ترس باندې او په دې باندې کتاب پروت دی یا څه شی پروت دی نو په دې مخ ته بیخي پرپندیکولر په د باندې یو زور لګي دغه مخ به په لګي دغه ته نارمل فورس وي دا به خامخا چې من اوس په خپلو حسابونو کتابونو کې شریکو شاملو اوس راځي چې د نیوټن قانون یو بل پیښه ته ورپلای کو او یو بل فورس معلوم کو د نیوټن په قانون به زمونږ باوري دا غي پریډکشن براوزي پریډکشن پیښوینه به وکي نوې فورس به معلوم د مثال په توګه تا یو باکس راواغښت او د ځمکه ده دا د دې ته وایو ایکس ډایرکشن د ځمکې مخ دی دلته یو باکس کې خولو دا باکس په تو سور جوړ کو یا خلغونده به وته جوړ کو دا باکس ته په ځمکه کې خولو او بیا دلاور خان ته دی ویلې چې دی له دی کور کا خود سي دی کور کا چې لس نیوټن دی کور کا نو دلاور خان په یو زور لګي خلاسته لس نیوټن خو دا باکس چې کوم دی د دې دکې په نتیجه کې روان دی خلاسته او د ویلاسټي چې کوم دا هغه د 2 میټره په یو سکند کې کم لاسته خلاسته به موږ ایکس وایو د موږ د آی ډایرکشن به وایو آی ډایرکشن او ورسره به دا وایو چې نه بدلیږي راځي چې دا ومنو چې نه بدلیږي او نه بدلیږي په ټاکل اکسلریشن روان دی د کور کولې کیږي او د په ټاکل اکسلریشن ویلاسټي روان دی په ټاکل ویلاسټي ها ویلاسټي د خلاسته شمیرم نه بدلیږي 2 میټره په یو سکند کې نه کمیږي نه زیاتیږي او نه اړخ بدلیږي نو څه مطلب شو اکسلریشن 0 شو اوس به دا باکس راواخلو دته فری باډي ډایګرام وي او دلته به سره دلته به یو نه جوړو دا زمونږ باکس شو او ټول قوتونه چې څومره موږ ته معلوم دي زورونه هغه به په هغه بدلته راکاګو د وکټورو په شکل کې نو دا زمونږ وای ډایرکشن شو او دا زمونږ ایکس ډایرکشن شو د باندې خود دلاور خان ښکارا په ننداره باندې دغه لس نیوټن زور لګولې د دلاور خان زور خلاسته
دا زمونږ x شو دا زمونږ y شو. ښه تاسو به وایئ چې ځمکه خو هم ځان ته راکاږي په ښکته باندې څومره د ګریویټي زور دی پې. اوس موږ زده کړه چې د ځمکې په مخ دی نو د ځمکې مخ به ورباندې خپل ځان ته نیغ په نیغه یعنې مخ ته پرپینډیکولر یو زور لګی چې کوم ته مونږه اف نارمل ویلې. دا خو مونږ اوس په دغه تیر مثال کې معلوم کو. راځئ چې د وای ډایرکشن ته وګورو. دغه اف برابر دی د ام ا دا یو ویکټر ایکویشن دی. د دې مطلب دا دی چې په وای ډایرکشن کې چې کوم ټوټال زور دی هغه برابر دی د دې باکس د ماس ځله په وای ډایرکشن کې اکسلریشن او په ایکس ډایرکشن کې چې کوم ټوټال زور دی هغه برابر دی د ماس ځله اکسلریشن په ایکس ډایرکشن کې. د ویکټر ایکویشن دغه مطلبي چې هر ډایرکشن ته واخلي په هغه ډایرکشن کې فورس به د ماس ځله په هغه ډایرکشن کې د اکسلریشن برابري. کله چې ویکټرز ایکویشن موږ لیکو د دې دغه مطلبي. صحیح ده. نو دا ایکویشن د ما مطلب دا دی دا ایکویشن او دا دوه ایکویشن دا یوه خبره ده. خو دلته د ویکټر په بڼه باندې چې ولیکې نو دا ټول دوه خبرې موږ په یو ایکویشن کې راغونډې کړي دي او دلته مو بیا جدا جدا کړي. ښه وای ډایرکشن ته که موږ وګورو نو په وای ډایرکشن کې د اکسلریشن څومره دی؟ صفر دی. نو په وای ډایرکشن کې چې کمزور دی څومره دی؟ اف ان نارمل فورس په بره لګېدلی دی ټوټال زور دی. اف جی په ښکته لګېدلی دی په منفي وای ډایرکشن کې نو ماینس اف جی شو. صحیح شو. او دا ټوټال زور شو او نیوټن لا څه وایي چې ټوټال زور یا سیوایي زور چې څومره زورونه په دغه ډایرکشن کې دي موږ ټول را جمع کړو نو دغه به برابر د ماس ځل اکسلریشن. نو دغه باکس ماس چې کوم دی نو زه داسې به وګڼو چې 10 کیلوګرامه باکس دی. نو دغه برابر شو د باکس د ماس چې کوم 10 دی او ځله اکسلریشن په وای ډایرکشن کې چې هغه صفر دی. نو موږ ته د دې خلاص نه صفر راغی. بیا په دې کیس کې موږ سره دا نارمل فورس د ګریویټیشنل فورس برابر دی کوم ځمکه چې دی په کوم زور سره راکاږي او ګریویټیشنل فورس خو موږ ته پته ده چې هغه د ام جی برابري. نو دا خو 10 دی د ماس او جی 9.8 دی. نو په د نارمل فورس بیا هم 2 نیوټنه لګېدلی دی. نو دا وای ډایرکشن خو بیخي اسانو. اوس راځئ چې د ایکس ډایرکشن ته راشو. دغه په ایکس ډایرکشن کې دلاور خان خو په هیلاس ته یو فورس لګولی دی کوم ته چې موږ ویلی دی اف ډي پازیټیو ایکس ډایرکشن کې نو پلس اف ډي شو. اوس دغه به صرف خو اوس په ایکس ډایرکشن کې د اکسلریشن څه دی؟ هیڅ هم نشته، زیرو دی. نو د دې مطلب دا دی چې دا یوازینی فورس نه دی. دا زور د دلاور خان دا زور یو چرته یو بل زور کینسل کړی دی په د دې په چپه یو زور لګېدلی دی یعنی په دې اړخ کې په یو زور لګېدلی دی او هغه هم دغه عمره دی ځکه چې په ایکس ډایرکشن کې د اکسلریشن نشته دی د خو ویلاسټي ټاکلې ده نه بدلیږي. اکسلریشن پکې نشته نه په وای اړخ کې نه په ایکس اړخ کې. نو د ماس لس دی او اکسلریشن په ایکس ډایرکشن کې صفر دی. نو دا غاړه خو موږ سره صفر ده. نو دا د دلاور خان فورس خو 10 نیوټنه دی. نو دا څنګه 10 صفر برابر شو؟ نو دا 10 نه دی دلته یو سره یو 10 نیوټنه زور بلم دی او دا به د کم ځای نه راځي. اوس دغه فورس به د کم چا لګولی دی. نو که لږ ورته په هغه ور وګورو دا باکس چې کوم دی په ځمکه باندې رګړ خوري. دلته د ځمکې دا زیږوالی څه دی دا ور باندې په چپه باندې زور لګوي او دغه ته وایي د فریکشن فورس. نو دا به موږ په حروف کې اف ولیکو او هغه په منفي ایکس ډایرکشن کې نو ماینس اف شو 0. نو د فریکشن فورس برابر شو د دلاور خان د فورس 10 نیوټنه فورس. نو په دې مثال کې موږ یو بل شی زده کړو چې هر دوه مخونه د باکس دا مخ او د ځمکې مخ یا د میز مخ
دوه مخونه چې یو بل سره جنګېدلي او دا ته یو بل په یو بل باندې خوایې نو یو فورس به لګي نو که باکس ښي لاس ته روان دی نو یو د فرکشن فورس به ګس لاس دی همیشه به د خوځښت په چپه وي او نو دا موږ یو نوی فورس معلوم کړو چې دوه مخونه په یو بل مخلی کېږي نو هغې کې یو فورس دی په یو بل لګوي تاسو به وایئ چې ښه نو صرف د ځمکې په باکس باندې لګوي باکس خو په ځمکه هم لګوي نو دا د نیوټن دریم لا وایي که ځمکې پې دغومره زور ولګوو ګس لاس ته نو دا باکس یې په ځمکه باندې لګوي ښي لاس ته خو په دغه تیر مثال کې زموږ ځمکې سره کار نه و زموږ د باکس سره کار و چې باکس کې څومره اکسلریشن پیدا شوی دی په باکس باندې زورونه کم لګېدلي دي نو موږ صرف او صرف خپل غور او فکر په باکس باندې کاوه په ځمکه به هم لګېدلی باکس یې په ځمکه هم لګوي خو هغې سره زموږ کار نه و موږ د ځمکې دپاره دغه کویشن نه راوستل په کار نو صرف د باکس خبرې نو بیا زموږ دغه حساب کتاب صحیح